کاناډا ته د تللو لپاره یو وړیا پروګرام درته ښایم ځکه چې زه ځینې هیوادوال ګورم چې یاد هیواد ته تللو لپاره دوی ډېرو پیسو ورکولو ته تیار وي چې یو څوک پیدا کړي هغې ته پیسې ورکړي او هغه کس یې یاد هیواد ته بوځي. خو نن د کاناډا هیواد پرنس ایډورډ آیسلینډ ولایت یو داسې پروګرام درته ښایم چې په تاسو کې کوم څوک مسلکیان دي یا تجربه لري هغه به په وړیا توګه وکولی شي چې یاد هیواد ته لاړ شي. دغه پروګرام چې د کاناډا هیواد پرنس ایډورډ آیسلینډ مسؤلینو شروع کړی دی چې دوی غواړي په دغه ولایت کې مسلکي کسانو ته د کار فرصت برابر کړي. ما تېره شپه هم دې په اړه پوسټ کړی و خو ځینې ملګرو لیکلي وو چې دا پروګرام خو تېر شوی دی. نه، کوم پروګرام چې مخکې تېر شوی دی هغه د نیو پاونډلینډ لیبراډور ولایتونو و، خو دا پروګرام د بل ولایت دی کوم چې ما وختي درته یادونه وکړه. نو هغه ځان ته پروګرام او دا ځان ته پروګرام دی. دغه پروګرام نام دی انټرنیشنل ریکروټمنټ دبی. کوم کسان چې دلته متحده عربي امارات کې ستاسو لپاره ډېر ښه فرصت دی دغه پروګرام کې ګډون وکړئ. نو ممکن تاسو وکولی شئ چې وړیا کاناډا ته تللو لپاره لار پیدا کړئ. دلته ممکن ځینې کسانو سره د پوښتنه پیدا شي چې یوازې هغه کسان چې متحده عربي اماراتو کې اوسېږي هغه پکې ګډون کولی شي که نورو ځایونو کې هم. نه، داسې نه ده چې یوازې به متحده عربي اماراتو کې تاسو وئ، که په هر ځای کې وئ دې کې ګډون کولی شئ. که په افغانستان کې وئ، که سعودي عربستان کې، چې هر ځای کې وئ کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. خو ښه چانس هغه چا لپاره دی کوم څوک چې دلته متحده عربي اماراتو کې اوسېږي. کومو کسانو لپاره زیات چانس دی، دوی دلته مختلفې وظیفې ورکړي دي. شروع یې د هیلث کیر نه دی، مطلب روغتیایي پالنه. کم څوک چې ډاکټران دي، نرسان دي یا نور کم بل طب باش کې دوی بلد دي، دا کسان هم کولی شي چې دې لپاره ثبت نام وکړي. د دې سربیره کم څوک چې دلته مکولاتو کارونه کوي، د کنسټرکشن کارونه یادوم، کنسټرکشن اړوند چې تاسو کم کار زده وي دا هم کولی شي چې دې ته ثبت نام وکړي. دلته نجار هم پکې مشخص کړی دی. د مختلفې وظیفې دي، تاسو وګورئ کوم یو چې تاسو سره سمون کړي هغه بیا ورته انتخاب کړئ. اشپز هم کولی شي، غټ موټر ډرایور د واړه نه غواړي، کم چا چې غټ موټر زده هغه هم کولی شي چې دې لپاره ثبت نام وکړي. مستریان، کم څوک چې د موټرو مستریان دي دوی هم کولی شي چې دې لپاره ثبت نام وکړي. خو د ټولې وظیفې دلته تشریح کړي دي، تاسو کولی شئ چې کم یو ستاسو مطابق وي هغه ورته انتخاب کړئ. دلته پوښتنه دا پیدا کېږي چې دې لپاره تعلیم ضروري دی او که نه. چې تعلیم دی خو ښه خبره ده، او که نه دي وي هلته دوی اپشن ورکړی دی، تاسو نو انتخابولی شئ. مطلب که تعلیم دی نه وي بیا هم کولی شئ چې دې لپاره ثبت نام وکړئ. بله پوښتنه ممکن تاسو سره دا راولاړه شي چې انګلیسي ژبه خو موږ نه ده زده، آیا دې لپاره ثبت نام کولی شو؟ خو بیا هم تاسو کولی شئ چې دې لپاره ثبت نام وکړئ. که انګلیسي مو زده وي خو ډېره ښه خبره ده، که مو زده نه وي بیا هم کولی شئ چې دغه پروسه کې ګډون وکړئ. د دې هیڅ کم فیس نشته، دا مکمل وړیا دی. خو که چیرې تاسو خپله ثبت نام وکړئ، که بل چا باندې کوئ ممکن هغه تاسو څخه فیس واخلي. خو تر ټولو کې مهم څه دي دغه پروګرام کې ګډون لپاره؟ سی وي. سی وي باید د خپل ځان مطابق جوړه کړئ. تاسو کم کار کې تجربه لرئ هغه کار ټول په خپله سی وي کې باید ځای پر ځای شي. داسې باید ونه کړئ چې تاسو یو کار زده نه دی هغه هم سی وي کې اچولی. نه، کم کار کې چې تاسو تجربه لرئ، که په نجارۍ کې لرئ، که په مصریتوبه کې لرئ، که بل کار کې لرئ، نو هغه مطابق به سی وي ورته جوړه کړئ. ځکه چې که چیرې ستاسو سی وي ښه وي نو همدغه سی وي له لورې به تاسو انتخابېږئ. که چیرې مو سی وي صحیح نه وي ممکن تاسو انتخاب نه شئ. داسې هم نه ده چې تا ډېره ښه سی وي جوړه کړې ده زما لپاره انتخاب نه شم، ما ته وایي چې ما خو سی وي هم ښه انتخاب نه شم. هغه ځان ته خبره ده، خو فوکس تاسو په دې باندې وکړئ چې سی وي تاسو ښه جوړه کړئ. کله مو چې سی وي جوړه کړه هغې نه پس دغه لینک تاسو ګورئ، د دې له لورې ورته ثبت نام وکړئ. زه به کوشش وکړم چې وخت پیدا شي د ثبت نام طریقه هم درته وښیم چې څنګه به دې لپاره ثبت نام کوئ. خو په الحال تاسو دغه کوم لینک چې ګورئ زه به لاندې کمنټ کې سیکشن کې هم درته واچوم، همدې ویب سایټ ته لاړ شئ، خپله کوشش وکړئ چې دې لپاره ثبت نام وکړئ. زه هم انشاءالله چې کوشش به وکړم چې راتلونکي سبا یا بل سبا یا ممکن نورو ورځو کې ویډیو درته به جوړه کړم. د دې پروګرام د ختمېدو تاریخ معلوم نه دی چې تر کوم تاریخ پورې به جریان ولري. ممکن 10 ورځو پورې جریان ولري، ممکن راتلونکي یو 2 میاشتو پورې جریان ولري. خو تاسو کوشش وکړئ څومره چې زر کولی شئ دغه پروګرام کې ګډون وکړئ. مننه.